السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې داسې اپلیکیشن درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ یو تصویر څخه یعنې ډېر خوندور کار کوي دا اپلیکیشن. په دې اپلیکیشن کې که تاسو یو تصویر څخه داسې ځای لرې کول غواړئ چې بالکل یې پاته ونه لګېږي، په هغه که د کپړۍ ټوټه وي یا بل داسې هغه وي، یا په تصویر کې تاسو شاته یا سیټ ته داسې شای وي چې تاسو یې لرې کول غواړئ چې بالکل یې پاته ونه لګېږي، نو همدا طریقه درښایم. ویډیو ته اخر وګورئ. د دې نه مخکې دوستانو تاسو زمونږ چینل ګورئ ټیکنو پشتو. که تاسو غواړئ خوندور معلومات ترلاسه کړئ لکه تاسو دا ویډیو ګورئ، همدرانګه نور خوندورې ویډیوانې شته په دې چینل کې چې تاسو ته به ډېر خوندور معلومات ملویږي. که تاسو راشئ لاندې هر رنګ معلومات شته دوستانو چې تاسو یې زمونږ په دې چینل کې کتلی شئ. نو دوستانو هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زمونږ په چینل کې نه وي، د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. ورځو همدې طریقې ته دوستانو دا اپلیکیشن چې کوم دی دلته کې به زه تاسو ته د دې اپلیکیشن نام در وښیم. دلته کې ګورئ دا یې نام دی، په دې نام باندې دا اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دا چې کله تاسو پلی سټور کې ولیکئ یا په ګوګل کې ولیکئ دا اپلیکیشن تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو د دې استعمال طریقه در زده کوم، که چېرته غواړئ تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کړئ نو انشاءالله د دې لینک به هم تاسو ته په اولنۍ کمنټ یا په ډسکرپشن کې میلاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن دوستانو ډاونلوډ کړو نو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې نور آپشن هم تاسو ته درکوي، همدارنګه تاسو ته دا آپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ نو دلته کې زه تاسو ته درښیم دا اپلیکیشن خو بهي په داسې طریقې سره کار نه کوي چې مکمل تاسو مثلا د یو چا کپړې ختم کړئ، خو نه بیا هم که چېرته تاسو دوستانو غواړئ په تصویر کې داسې ځای راشي چې هغه تاسو ختمول غواړئ نو په دې طریقې سره تاسو ختمولی شئ. مثلا دا ځای دی دوستانو، د دې سلیکټ کولو وروسته په دې باندې چې کلیک وکړئ نو زه اوس تاسو ته درښیم ایډ که راشئ نو د بیک بټن څخه ختموئ. دلته کې ګورئ هغه ځای لږ شان ځي، مکمل تاسو نشئ ختمولی خو لږ شان ځي داسې طریقې سره ور ختمولی شئ چې بهي پاته نه لګېږي. دوستانو دلته کې به تاسو ته ښکاري دوهم طریقه د دې ایپ دا دو، کله چې تاسو تصویر کې په بیکګراوند کې یو داسې شی راشي چې تاسو یې په ډېرې خایسته هغه سره تاسو غواړئ چې هغه بهي مونږ ختم کړو، لکه څنګه چې دا تصویر دی ګورئ، غواړئ چې دا تصویر دی شاته بیکګراوند کې یا سیټ کې تاسو داسې شی راشي چې تاسو نه غواړئ چې هغه شی زموږ په تصویر کې پاتې هم شي، لکه څنګه دا تصویر دی، دې تصویر څخه دا تصویر جوړول غواړئ نو په برش آپشن باندې کلیک وکړئ، هغه په دې طریقې سره سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته دوستانو کله مو چې په دې آپشن باندې کلیک وکړو، په دې باندې کلیک کولو سره به بیک بټن ووهئ. ایډ کټ کولو وروسته به دلته کې ګورئ چې بالکل هغه آپشن چې کوم دی د بیکګراوند څخه ختم شو. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د یو تصویر کې د هغه بیکګراوند سیټ ته کم شی چې وي یا په ستاسو په تصویر کې کپړو باندې یو داسې شی وي چې هغه تاسو ته خوند نه درکوي، غواړئ ختم یې کړئ، نو د دې اپلیکیشن په تورې کولی شئ. د دې اپلیکیشن نام تاسو ګورئ، که د دې لینک تاسو ته په ډسکرپشن یا په اولنۍ کمنټ کې نشي میلاو نو تاسو دا اپلیکیشن په دې طریقې سره سرچ کړئ، دا یې ایکون دی. دوستانو که چېرته مو دا طریقه خوښه شوې وي هیله در څخه کېږي ویډیو لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ، همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره زموږ چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.